که دا محمد ملک خبره وکړي چې موږ کشمیر پر قرباني کړې والا موږ غول خوړلې دي کشمیر پر قرباني کړې څه کارو ته کشمیر پر قرباني کو خپل وطن د پر قرباني وکړم بور زباد د احتجاج رو خلې وي درته ډي سي بنر درکړي وي او رغزو کې شرمېږي نه دوره به شاملې وي خپاوي کله بل خپاوي زه د یو خبره وکم چې یو کیګم کې نور کیګم اسی سے لګ بتشه لګ بزشم هم بتشه هم بزشم او ستتشه او نزشم نه بتشه نه بزشم دا د اتو کولو مخ شي ولا کی ساره مو خبره کوم په امن باندې کدا محمد ملک خبره وکړي چې موږ کشمیر پر قرباني کړې والا موږ غول خوړلې دي کشمیر پر قرباني کړې څه کارو ته کشمیر پر قرباني کو خپل وطن د پر قرباني وکړم بور زباد د احتجاج رو خلې وي درته ډي سي بنر درکړي وي او رغزو کې شرمېږي نه دوره به شاملې وي چاته کړي وي دا چې کشمیر کې ظلم دی کشمیر کې ظلم دی د خپل ظلم ته نشي لیدای د خپل کونډې ته نشي لیدای د خپل لړانګ چې متونه د جمتونه والي ړانګ دي نه د مدرسې د روډونه والي ړانګ دي که د نن سکول نه آباد څه کوم ملک صاحب خبره وکړه والي نه آباد خو د بدامني د وجې نه آباد کنه ډي سي ځان ډېر ښه پېژنم ټول عمر ما به ټک شي ټیکالې خوړلې یري دا کارنیل کمانډنټ ما پلار سره ډېره ښه ملګرتیا وه خو په نرې ورسره ملګرتیا کوم په نرې ورسره چالې کوم خو د اوسي دلالي ورته نه کوم مړېږم به یو اورېځې پارک مسرې د مرګ د اوس سړي او د نر سړي ته زه به الحمدلله ښې مړاږم او په قبر باندې شهید لیکلی وي او چې کوم به د اوسي نه مړېږي هغه به نیټه پوره وي هغه باندې محروم لیکلی وي صرف پارک انداغرې هغه په د اوسي مړېږي چې کوم به نرې راپرتلي وي هغه په غیرات مړېږي نور مارک به نیټې دا به نیټې نه خو مو نه ویریږو زه د کور مې تاریدان شکرتني او راغلی دي زیاته نه د خیرات ته راغلی یم سوال دپاره راغلی یم خو څه دا چې پنجابی جرنیل رسېږي نه د خپل فوجي غم کې نه ما باندې دا حق شته چې زه دې ځای ته راشم د خپل کور مېوال ورور تپوس وکړم دې سره شانه به شانه ودرېږم دا خبره ما ته چوپ ونه کړي چې یاره دا ورکزیرې دي داسې څه کار دی چې دا داسې راغلی یالي خیل دی موږ د ټوله ورکزي ټول پښتانه یو پنجاب نه یو جرنیل رسي د خپل فوجي تپوس کړي یو اسلام آباد نه ډي سي ارسي غا د خپل ای سي ډي سي تپوس کی یو اسلام آباد نه ډي پی او ارسي د خپل سپي تپوس کی ته ما سفر مې نه نشي ریدای ورغزو ته ما تپوس وکي زه ورغزو نه تاسو خانو شان ریدای د تبا برباد پندیو سنن په تاسو اخته ریګنه زه ورغزو کې غل نه سیون سویلا کور موال د په مخ سن نشته ریګنه بیا هفته بعد ما نام بار دی بیا زیان سویلا غنه ورغزوی کور موال څه کار دی ټول مری وزیر ورغه تماشا وکړ دوی میاشتې مخ شي افریدی واله خدای سالمانو ست کشمیر برای احتجاج کې ته فلسطین د برکه د مو مسلمانان نشون لیدای درته مسلمان نیو خو راوز ځان د برای راوزو کنه ایت ازادي د ګډانو مبارک شه د سمارو په غاړه تلویزیون سرونه د ګډانو کار باندې کوم واسنریم الحمدلله بل راشو کچوک ته سروي خبره کیګنه راشه په فټاله ورمه د سروي आवाज اوچات کړي کچوک ته کالج خبره کیګنه دې ځنه بل کار کیږي نه الحمدلله اسلام آباد کې ورته وخت تیر کړی ما زه ورته ناسیم پارلمان هاوس مخې ته گورنر هاوس مخې ته ورته ناسیم کور کمانډر هاوس مخې ته ورته ناسیم خو نه امن هم غواړم د روډ موالې ړانګ دی د کالج موالې ړانګ دی د اسپتال موالې ړانګ دی ته لاړ شه کنه په اسلام آباد کې چېرته طالب شته او که چونکی ته په کور مې ورغزو کې شریعت راولانګن چونکی مره ولی دا اعلان څه کوم څه شریعت دی ولی الحمدلله وشټول المونس وک درو روزانه بعد قربانی کوم بازار کې خزي نشتاري نور به حرمتي ولا کار نکون دین اسلام مخافیز یو بیا د کون شریعت بونه پاتشه تلار شاله ور چې خیره منډي وکسه اغزن حل شریعت چلو کې اعلان وکي او رغزي کور مې کې څه مواري ته او که چونکی ته د پولیس والا مړام کنه دا سرکاري سړی ته لاړ شه پنجاب کې پولیس والا سلیمان خو وکسه کراچي چې خو وکسه خبره سره وچات کې بیا یو کال پاته نه وي دا جزان خو منه د خو خیرات پر برتی شوی د خو خپل بچیو پر زکات ټولی دا دغه مرګ نه راغله مو پتی شي باندې غولي یاره دا ملار دی ملا مدرسې چې خبره نه کړې دا مړ شبیله د ملا خپل کار کې دي د شتګردي خبره کړې دوی مې ورځ ولا یاره د سرکاري پولیس ولاري دا ورسې مړ شه بلې ورځ اب انداغه شوند مو د یو ملک وی او مشر وی د جرګې کې خبره کړې ځکه مړ شه نمبر د ټولوري خو سره په ایمانداري او د وسیه باندې رب بیا ورسته را پاتې خو وخت په در نتیر وی دا یو خبره سره د کم 2008 کې دغه څوره انقلابي خلکو غي ټول لري کو ملکانو غزوانون وو دی ورځ برسه د نن 2025 کې کوم ورځ روانه لري خو الحمدلله زنن بیا خیرات سره د الیکشن سوای ور کارنیل صاحب جرنیل صاحب دا پاکستان ادارو د پاکستان اټم بم واکدار الحمدلله 15 سره قبایل د شهیدان کو او 15 لک الحمدلله نن میدان ته بیا وروته لري نو څوک درناوی نشي مثال نور د مو مشران دي په هر څه ډېر ښه پوهېږو سره دا په هر چې تشتاري کلمتې یو سړی خفه وي یو غوسه وي یا به یو پوه وي بیا د کې یوه خبره هم ریدی شي مشر بیا کوم سوچ وي غا یو ستر سوچ وي
خو موږ هم امن غواړو که نه دا نه څه مشر سره زه داسې بدي چلو کوم ولې څه یوه ظالم سره خوښته یم که نه غواړي ده څه دا مشران و ځوانان سره خپل منځ کې ونښلي بې اتفاقي راشي موږ منځ کې د کومه وزرې دکې خپله کاروایي وکړو بالکل ما 4-5 کاله مشرانو سره په اورګزو کې لانجې کړي دي نن مو مشر ځان سره دوره مطمئن کړی چې زه په جرګې کې نه وم مشر مو ټلیفون کې څه نجیب راشه نن څومره کوم مشران خبرې خیر دی که دوی تاسو مو سره مشوره نه کړې مشوره نه بې حیثیته زه یو قبایل یو پښتون به هر مشر کله ته وار شو که مو دغه حال غلط وي دغو تبصرې ټیک ټاک کله چې چینو د تاسو هېڅ کار نشي ستاسو د لاس امن خرابېږي خو که بیا مو څه لیدلې وي بیا ملک صاحب ته ویل چې ملک صاحب دغه نوې خبرې دي دې نه ته نوې خبر مو خبر کې او که بې اتفاقي شي که نه نو څه ګاډي کې اوبه وچېږي ګلونه ځوانانو زه صرف یو سوال کوم کورمېواله وروره درته نور هېڅ نه یم نور هغه حکومت ته زه تا په ځمکې دمکي نه ورکوم ECDC کارنیل ته زه تا په ځمکې دمکي نه ورکوم چې تا ته لانجه جوړه کړم هغه زه خپله پېژنم ما ورسره ګرېوانو کې نستي دي ما برطانیا ته مره چیلنج ورکړی او زه برطانیا نه یم وروتلی دا خو غلامان دي دی بل څه توره وکړي خو نن درته صرف سوال دپاره راغلی یم دغه سوال درته صرف کوم خبره راشي که نه څه زه نن دې کور مې تریدان زه درته قسم سره یم چې ما ته یې ویلو چې لاړ نه شي بیا بلیارې چې سره ګسو ما ورته یې لاسه تا پلاره زه څه کوی شي وکړه بیا به خو نه د خپلو مشرانو عزت ما دپاره هر سرې زه به خپلو مشرانو سره خبره کوم خو کورمېواله د یک یو سوال ټول کورمېوال ورور ته کوم چې کله